نن د 1446 هجري قمري کال د حاجیانو د کاروان لومړنی او اولنی پرواز ده. محترمو، دا لومړنی پرواز د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه مدینې منورې ته کیږي او په دې پرواز کې 210 محترم او قدرمن حاجیان صاحبان شمولیت او شرکت لري. دا بیګا شپه چې دا شپه بیګا ته شپه د اول د ذوالقعدة الحرام ده. نو معنا دا چې زمونږ پروازونه په اول د ذوالقعدې باندې شروع کیږي او کله به پای ته رسیږي په دویم د ذوالحجة الحرام باندې به پای ته رسیږي. یعنی یوه میاشت او 2 ورځې مسلسل پروازونه به ادامه کوي او ټول پروازونه چې دي 99 پروازونه دي. په 99 پروازونو کې به زمونږ د هیواد محترم حاجیان صاحبان حرمین شریفینو ته 10,000 حاجیان صاحبان چې په دې کې 652 معلمین شامل دي او 300 د بعثي اعضاء یعنی خدمه دي چې دوی به هلته د حاجیانو په خدمت باندې بوخت کیږي. نو 10,000 حاجیان دا به په 99 پروازونو کې ان شاء الله تعالی د یوې میاشتې او 2 ورځو په دورانیه کې حرمین شریفینو ته انتقالیږي.